درب ستاینا پر ما پور د مسلمان یا معمورا پا ایمان یا مرا کڑی قرآن دی درب ستاینا پر ما پور د مسلمان نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد د حنفي مذهب د ګروپ مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څرنګه چې زموږ ستس بیان د لمانځه دی نو اوس راځو د لمانځه هغه بیان ته چې هغه لمونځ به مکمله د معنا سره درته بیان کړو، ځکه دا زموږ ستس په حنفي مذهبه ګروپ کې داسې ډېر مؤمنان به وي چې خپل لمونځ به په معنا نه وي زده، ځکه د دوی به خط او لیک او لوس نه وي زده، یعنې د کتاب د رویه دوی لمونځ په معنا نسي زده کولی چې خط یې نه دی زده، نو کیدای سي چې د داسې میسج د لارې چې دوی د لمانځه معنا زده کړي، ځکه د یو انسان چې لمونځ په معنا زده سي بیا چې کله دی خپل لمونځ ادا کوي ډېر خوند او عشق به ورته پیدا سي. لمونځ خپل خوند او خپل عشق لري، نو چې په عاجزي سره وسي او په خوند سره وسي او په معنا سره د سړي زده وي په هغه لمونځ کې ډېر خوند الله عز وجل جل جلاله عشق دی. ځکه لمونځ د اسلام د دین دوهم رکن دی، لمونځ د مسلمان او د کافر ترمنځ توفیر دی، لمونځ د مؤمن معراج دی، لمونځ د الله عز وجل جل جلاله ته د رسیدلو وسیله ده او د دنیا او د آخرت کامیابي ده پکې. البته دا هغه لمونځ دی چې د ټولو فرضیاتو، واجباتو او سنتیاتو آدابو سره د زړه په پوره پاملرنه په قراره او عاجزي سره ادا سي او په ژباړه یعنې په معنا کې فکر وسي، نو دا به هغه لمونځ سي چې الله ته به محبوب وي. نو معنا باید هر مؤمن نر او ښځه یې زده کړي د لمانځه، ځکه داره به ډېر خوند په خپل لمانځه واخلي. الله عز وجل په خپل کلام کې فرمایي قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الله فرمایي بېشکه هغه مؤمنان کامیاب شول چې په خپلو لمانځو کې عاجزي کوي. عاجزي خو هغه وخت راتلای سي چې سړي لمونځ په معنا زده وي، سوچ فکر به باره راوګرځېږي د نورو خواو سره. خدای نکړه داسې نه وي چې زموږ ستس لمونځونه د هغه آیات لاندې راسي چې په هغه آیات مبارک کې الله شرع کړې ده. الله فرمایي فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. الله فرمایي نو داسې لمونځ کوونکي لره چې تباهي وي. سبحان الله، هم دا سړی لمونځ کوي او هم الله بیا ورته ویلي دي چې تباهي دې وي هغه سړي لره چې د خپل لمونځونو څخه غافله وي. الله وایي د غفلت معنا دا ده چې دی نه رکوع وي او نه سجده وي نه قیام وي. نو زما ورونو په خپلو لمانځو کې ډېر احتیاط کوئ، ډېر یې په مینه او عاجزي سره کوئ. خدای نکړه چې خواخواري مونږ وکاږو، یعنې لمونځ هم وکړو او بیا عبث ولاړ سي او دا شرار لاندې رانسو. نو ځکه موږ اوس تاسې ته د لمانځه معنا په دغه میسج کې بیانوو، کیدای سي چې د ډېر وړجې د دغه څه خپله معنا زده کړي. کله چې لمانځه ته نیت انسان وتړي، نیت یې اخلاص کړي، نو لاسونه پورته کړي، غوږو ته الله اکبر اول وایي. د الله اکبر معنا دا ده الله تعالی جل جلاله تر هر څه لوی دی. راځو سبحانه ته. سبحانک اللهم یا الله جل جلاله مستا پاکي بیانوو، وبحمدک او مستا ستاینه کوو، وتبارک اسمک او ستا نومونه ډېر برکتناک دي.
وتعالى جدك او ستا شان ډیر لوړ دی ولا اله غیرک او بیله تا هیڅ د عبادت لایق نسته سبحانه چې خلاصه سوه داسې چې اعوذ بالله شروع کیږي اعوذ بالله زه په الله جل جلاله سره پناه او ساتنه غواړم من الشیطان الرجیم د ترټل سوي شیطانه څخه داسې چې به بسم الله شروع سي بسم الله د الله جل جلاله په نامه ویلو سره پیل کوم الرحمن چې ډیر زیات مهربانه دی الرحیم چې ډیر زیات رحم کوونکی دی بیا نو الحمدلله شروع کیږي الحمد ټول ستاینی او صفتونه لله خاص الله جل جلاله لره دي رب العالمین چې دی پالونکی العالمین د ټولو مخلوقاتو دی الرحمن چې ډیر زیات مهربانه دی الرحیم چې پوره رحم کوونکی دی مالک یوم الدین چې مالک او باچا دی د ورځې د جزا یعنی د قیامت د ورځې یعنی بدله او اجر ورکوي د ورځې په ورځ د قیامت ایاک نعبد خاص فقط ستا موږ عبادت کوو یا الله و ایاک نستعین او یوازې ستا څخه کومک غواړو اهدینا موږ ته راوښوه اهدینا الصراط والمستقیم لاره هغه برابره د حق لاره صراط الذین لاره د هغه کسانانو انعمت چې تا انعام پر کړی دی یعنی تا انعام کړی دی علیهم پر هغو باندې دا څوک شي لکه صحابه مبارکان پر صحابه باندې الله انعام کړی و غیر المغضوب علیهم نه د هغه کسانانو لاره پر کومو چې ستا غضب سوی دی دا بیا یهود شي ولا الضالین او نه د هغه کسانانو لاره کوم چې ګمراهان دي دا بیا نصارا شي الحمدلله چې خلاصه سي په پای کې امین ویل کیږي د امین معنا دا ده یا الله جل جلاله دا دعا راسه قبوله کړه اوس راځو قل هو الله شریف ته ځکه قل هو الله د ډېرو خلکو زده ده نور آیاتونه یې نه دي زده نو موږ د قل هو الله معنا کوو دلته قل هو الله قل ووایه ای د الله رسول الله وایي خپل رسول ته ای رسول ووایه چې الله هو الله او یعنی الله جل جلاله چې دی احد یو دی یعنی قل هو الله احد ووایه چې الله جل جلاله احد یو دی یعنی شریک نه لري الله الصمد الله جل جلاله بې نیازه دی بې پروا دی لم یلد هیڅ څوک نه دی زیږېدلی یعنی الله جل جلاله اولاد نه لري ولم یولد او نه الله جل جلاله د چا څخه پیدا سوی دی یعنی مور پلار الله نه لري ولم یکن له او نسته هغه الله جل جلاله لره کفوا شریک احد اڅوک یعنی الله جل جلاله لره هیڅ برابر سیال او شریک نسته په مثل د الله قل هو الله شریفه چې خلاصه سوي بیا سړی تکبیر وایي چې الله اکبر الله ډېر لوی دی ځي رکوعو ته په رکوعو کې بیا درې واره وایي یا پنځه واره یا اووه واره تاک واره ویل کیږي سبحان ربی العظیم سبحان پاکی بیانوم ربی العظیم د خپل لوی پروردګار بیا د رکوعو څخه سړی راپورته کیږي حرکت راکوي نو د رب وایي سمع الله لمن حمده یعنی سمع الله الله جل جلاله خبر واورېدل لمن د هغه چا حمیده کوم چا چې ستاینه وکړه یعنی ثنا یې وویل ثنا خو د لمانځه کوونکي والا وایي
نو سمع الله لمن حمده چې وویل بیا وایي چې ربنا لك الحمد ربنا ای زموږ پالونکی رب جل جلاله لك الحمد ټول ستاینې او صفتونه خاص تا لره دي دا چې وویل نو خو به بیا تکبیر وایي چې الله اکبر زه سجدې لره په سجده کې به بیا دغه تسبیحات وایي 3 واره سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى 3 واره یا 15 واره یا 9 واره معنا یې دا رقم ده سبحان ربي الاعلى پاکي بیانوم د خپل لوی رب جل جلاله یا د خپل لوی پروردګار دا چې وویل نو خیر دا رکات خلاصي پر اتحیات چې کښېني د اتحیات معنا دا ده التحیات ټول ژبني عبادتونه یعنی د ژبې عبادتونه لله خاص الله جل جلاله لرجي والصلوات او ټول بدني عبادتونه خاص الله جل جلاله لرجي والطيبات او طول معايي عبادتنا خاص الله جل جلاله لرجي بیا بوایي چې السلام عليك ترتاج سلامي ايها النبي اي نبي عليه الصلاة والسلام اي نبي ورحمة الله او د الله جل جلاله رحمت جوي وبركاته او بركتنا جوي السلام علينا السلام علينا او پرمجي سلامي يعني پرزاني هم سلام وايي وعلى عباد الله صالحين او دا الله جل جلاله پرنيكو بندگانو جي هم سلامي اتحيات خلاص اسولا بربا تشهد وايي اشهد الله اله ز شاهي جور کوم چې څوک د عبادت وال او لایق نسته الا الله بلا الله جل جلاله څخه واشهد ان ز شاهي جور کوم چې ان محمد بشک محمد علیه الصلاة والسلام چې دی عبده د هغه د الله جل جلاله بنده دی ورسوله او د الله جل جلاله رسول او استازی دی و دا چې خلاص سوه بیا به درود شریف وایي اللهم صلی اللهم صلی یا الله جل جلاله رحمت نازل که على محمد پر محمد علیه الصلاة والسلام باندې وعلى آل محمد او د محمد علیه الصلاة والسلام پر آل او کورنۍ باندې کما صلیت لکه څنګه چې تا رحمت نازل کړی دی علی ابراهیم پر ابراهیم علیه الصلاة والسلام باندې وعلى آل ابراهیم او پر حال چې تا برکت نازل کړی دی پر آل د ابراهیم علیه الصلاة والسلام یعنی چې تا رحمت نازل کړی دی پر آل د ابراهیم علیه الصلاة والسلام انک بشک یا الله جل جلاله حمید حمد او د ستاینې لایق د ثنا لایق مجید او لوی خاوند د لوی خاوند ته بشک یا الله بیا به اللهم بارک وایي اللهم بارک یا الله جل جلاله برکت نازل که په اللهم صلی کی رحمت یاجیږي په اللهم بارک بیا چی یاجیږي برکت یاجیږي اللهم بارک یا الله برکت نازل که علی محمد پر محمد علیه الصلاة والسلام باندې وعلى آل محمد پر آل د محمد علیه الصلاة والسلام باندې کما صلیت علی ابراهیم لکه څنګه چې تا برکت نازل کړی د ابراهیم علیه الصلاة والسلام باندې او پر آل ده وعلى آل ابراهیم پر آل ده ابراهیم علیه الصلاة والسلام انک بشک تچو یا الله جل جلاله حمید مجید د هم او د ثنا لایق او د لوی خاوند دا چې ویل بیا راځو اللهم ربنا چې د لمانځه اخره دعا ده اللهم ربنا ای زموږ پالونکي الله جل جلاله آتنا مشتراک فی الدنیا حسنه په دنیا کښې نیکي
وفي الآخرة حسنه او په آخرت کښې نیکي یعنی جنتونه نعمتونه راکړه. وقین ومساته عذاب النار د اور د عذاب څخه مو وساته یا الله. دا چې خلاصه سوه آخري سلام دی، سلام به سړی وګرځي. السلام علیکم ورحمة الله، پر تاسو جي سلام وي، ورحمة الله او د الله جل جلاله رحمت وي. کله چې سلام وګرځوي که امام و دا غرسته طرف ته و، امام جن په فکر کې راولي او د څنګ ټوله ملګري چې د هغه طرف ته ناست وي دا جن په فکر کې راولي او ملائکه جن په فکر کې راولي او صالح فحرانان جې هم په فکر کې راولي. څنګه به په فکر کې راولي چې دا د سلام پر ووایي، دا سلام به پر دغو ګردو ووایي، ځکه د سلام معنا خو دا وه السلام علیکم ورحمة الله، پر تاسو جې سلام وي او رحمت د الله جې وي، یعنې دا پر دغو خلکو چې دا په فکر کې ده راوسته. او بیا به دا بلې خواته هم سلام وګرځوي او په فکر کې به دا خلک ټوله راولي چې په تاسې جې سلام او رحمت د الله وي. اوس راځو اللهم انی ته ځکه په وتر کې دا دعای قنوت ویل کېږي. اللهم انا نستعینک یا الله جل جلاله موږ ستا څخه مرسته غواړو، ونستغفروک او ستا څخه بخښنه غواړو، ونؤمن بیک او پر تا ایمان لرو، ونتوکل علیک او پر تا توکل کوو، ونثني علیک الخیر او ستا ډېر ښه ثنا او ستاینه کوو، ونشکروک او ستا شکر ادا کوو، ولا نکفروک او ستا ناشکري نه کوو، ونخلع ونترک او لیرې کوو او پرېږدو من هغه څوک یبجرک هغه څوک ستا نافرماني کوي. اللهم ایاک نعبد یا الله جل جلاله خاص ستا عبادت کوو، ولک نصلي او خاص تا لره لمنځونه کوو، ونسجد او خاص تا لره سجدې کوو په دا لمنځو کې، والیک نسعى او تا ته درځو، ونحفظ او ستا حکم پر عملي کولو تلوار کوو، ونرجو رحمتك او ستا د رحمت امید لرو، ونخشى عذابك او ستا د عذاب څخه بیریږو، ان عذابك بالكفار الملحق، بېشکه ستا عذاب کافرانو ته رسونکی دی. و دا د لمانځه مکمله معنا سوه. الله عز وجل جل جلاله چې موږ تاسو ته توفیق را نصیب کړي چې خپل لمونځ په معنا زده کړو، ځکه دا موږ درته بیان کړي ډېر ورونه سته چې لمونځ په معنا نه وي زده او خط یې هم نه وي زده چې دی د کتابو څخه یې زده کړي. کیدای سي چې الله عز وجل جل جلاله یې د میسج د دغه میسج د لورې څخه دې ته توفیق ورکړي خپل لمونځ ټول مکمل په معنا یې زده کړي، بیا به د خپل منځو څخه خوند واخلي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. درب تقدیر څوک بدلولی نسی، بلا زاریو خلاصېدلی نسی، بلا زاریو خلاصېدلی نسی. درب تقدیر څوک بدلولی نسی، بلا زاریو خلاصېدلی نسی، بلا زاریو خلاصېدلی نسی. که دروازه او کلکینان وتړي، لار دم ځکي او اسمان وتړي.